خبرونو سرټکی. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په 3 ولایتونو هوایي برید کړی دی. افغانستان غواړي له سعودي عربستان او چین سره ګډ اقتصادي کمیسیونونه پرانیزي. د قطر دولت نوي سفیر امیر خان متقي ته خپل باورلیک وړاندې کړ. سترې محکمې د څه باندې 2.5 بندیانو د بخښنې او جزا کمیدو امر کړی دی. او سوډان کې د چټک ملاتړ وسلوالو ځواکونو 3 میاشتې اوربند اعلان کړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په 3 ولایتونو هوایي برید کړی دی. د طالبانو حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي تېره شپه 12 بجې پاکستان د خوست ولایت په ګوربز ولسوالۍ کې د یو ملکي وګړي ولایت خان پر کور هوایي برید شوی چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون 9 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. هغه زیاتوي چې د دې سربیره په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې هم هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 4 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړي یاد بریدونه غندلي او هم مهاله یې د غچ اخیستلو یادونه کړې ده. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغه بریدونو او یا د ذبیح الله مجاهد خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان په یادو 3 ولایتونو کې د چاودنو غږونه په داسې حال کې اوریدل کیږي چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د پاکستان سرحدي ځواکونو یا FC پر مرکز وسلوالو برید وکړ چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. افغانستان غواړي له سعودي عربستان او چین سره ګډ اقتصادي کمیسیونونه پرانیزي. د مولا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په نننۍ غونډه کې له سعودي عربستان او چین سره د افغانستان د ګډو اقتصادي کمیسیونونو فعالیدل تایید شول. خبرپاڼه کې راغلي غونډې ته له سعودي عربستان او چین سره د افغانستان د اقتصادي کمیسیونونو د فعالیدو په دغو کمیسیونونو کې د نوو غړو زیاتېدو موضوع د بحث لپاره وړاندې شوه چې فعالیدل یې تایید او نوي غړي ورزیات شول. خبرپاڼه کې راغلي دغه کمیسیونونه به د افغانستان او یادو هیوادونو ترمنځ د 2 اړخیزې سوداګرۍ په افغانستان کې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکاریو په اړه همغږي لا پیاوړې کړي. د قطر دولت نوي سفیر امیر خان متقي ته خپل باورلیک وړاندې کړ. بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي ته مردف القاشوطي چې پخوا یې د قطر دولت د شردافیر په توګه کار کوي په کابل کې د نوي سفیر په توګه د خپل باورلیک نسخه وړاندې کړه. ښاغلي متقي د افغانستان او قطر دولت اړیکې تاریخي وبللې او ټینګار یې وکړ چې د سوداګرۍ د پراختیا ترڅنګ قطر ته د افغان کاري ظرفیت د استولو لړۍ چټکه شي. همداراز د قطر دولت نوي سفیر ژمنه وکړه چې د 2 اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې به هڅې زیاتې کړي. ښاغلي مردف القاشوطي همداراز ټینګار وکړ چې هیواد به د منځګړیتوب په برخه کې خپل سیاست ته دوام ورکړي او د افغانستان او نړیوالې ټولنې د دریځونو په لا نږدې کولو کې به هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متحده عربي اماراتو سفیر سیف محمد الکتبي هم خپل باورلیک نوموړي ته وړاندې کړی و. نورالدین عزیزي د یو پلاوي په ملتیا ترکیې ته په یو رسمي سفر تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون په موخه ترکیې ته تللی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه سفر د ترکیې په رسمي بلنه شوی او ټاکل شوي ښاغلي عزیزي د ایکو سازمان د وزیرانو په ناسته کې د ګډون سربیره د حلال 2025 نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې هم برخه واخلي. د معلوماتو له مخې نوموړی به دغه راز د ترکیې د خصوصي سکتور له غړو سره افغانستان ته د پانګونې د جذب په تړاو هم خبرې وکړي. سترې محکمې د څه باندې 2.5 بندیانو د بخښنې او جزا کمیدو امر ورکړی. سترې محکمې په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د دغې ادارې په لارښوونه څه باندې 2500 بندیانو ته د خوشي کېدو یا د بند مودې په کمیدو کې تخفیف ورکړل شو. د خبرپاڼې له مخې 2204 مستحق بندیان بخښل شوي او 1419 نورو ته د جزا د کمیدو فرمان صادر شوی دی. دغه پریکړه د هغه پلاوي د څېړنو او ارزونې له بشپړېدو وروسته شوې چې د سترې محکمې په امر ټاکل شوی و. ملګري ملتونه وایي چې 2.3 میلیونه راستنېدونکو د افغانستان د رغونې بهیر تر فشار لاندې راوستی. د
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام څانګې د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو د ځای پر ځای کولو سیمو له پراخو فشارونو سره مخ دي. دغه بنسټ زیاته کړې چې د 2 میلیونو او 300 زره بیرته راستنېدونکو د افغانستان د رغېدو بهیر تر فشار لاندې راوستی دی. د یاد پروګرام چارواکي پر دې هم ټینګار کوي چې باید د راستنېدونکو د میشتېدو سیمو کې پانګونه زیاته شي او د ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او د کډوالو لپاره د نړیوالو سازمانونو مرستې هم مخ پر کمیدو دي. عبدالباري عمر ویلي چې د 4 ساعته او معیاري برق لپاره لږ تر لږه 10 کلونو ته اړتیا ده. د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي چې هیواد کې د برېښنا شبکه له پیل څخه غیر معیاري او کمزوري جوړه شوې او د برق اوسنۍ تقاضا نشي پوره کولی. هغه ویلي چې لږ تر لږه 10 کلونو ته اړتیا ده چې تر 100,000 میګاواټه کورنۍ برېښنا تولید او پیرودونکو ته وویشل شي. د نوموړي په وینا چې افغانستان برېښنا شرکت سږکال لپاره د 40 میلیارډ افغانیو په لګښت د سب سټیشنونو په ګډون د شبکو بنسټونو جوړول پلان کړي دي. سوډان کې د چټک ملاتړ وسلوالو ځواکونو 3 میاشتې اوربند اعلان کړ. د سوډان د چټک ملاتړ وسلوالو ځواکونو RSF مشر اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په غبرګون کې به د وسلوال سمدستي د 3 میاشتو لپاره اوربند وکړي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې جګړې دغه هیواد لوږې او قحطۍ ته ټېل وهلی دی. د امریکا متحده عربي اماراتو، مصر او سعودي عربستان هغه هیوادونه چې د کوواډ په نوم پیژندل کیږي روانه میاشت د 3 میاشتو اوربند او د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه شوی چې د سوډان د پوځ مشر د کوواډ وړاندیز رد کړ او متحده عربي امارات یې پر دې تورن کړل چې ګواګې RSF ته وسلې ورکوي. امارات دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د جګړې د ختمولو لپاره کار کوي. د سوډان کورنۍ جګړه د واک ترلاسه کولو په موخه د تیر 2023 کال په اپریل کې د حکومتي پوځیانو او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ پیل شوه. اردوغان او پوتین د اوکراین پر سولیزې لایحې خبرې کړې دي. د روسیې د ولسمشرۍ ویبپاڼې په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره د اوکراین پر سولیزې لایحې خبرې کړې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکا سولیزه لایحه په الاسکا کې د روسي او امریکایي مشرانو د کتنې له اړوندو محتویاتو سره سمون لري او په اصل کې د وروستۍ لایحې بنسټ ګرځېدای شي. د ده په خبره روسیه د اوکراین شخړې پر سیاسي او ډیپلوماتیک حل ټینګار لري. بلخوا رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به یې د روسیه او اوکراین له مذاکراتو سره هر ډول احتمالي مرستې وکړي او استانبول کولی شي د تیر په څیر د یادو مذاکراتو ځای وګرځي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.